د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په مشر د اسلامي امارت د سیاسي کمیسیون په غونډه کې د افغانستان د سیمه‌ایزې همکارۍ د ابتکار د ناستې او په دوحه کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د جوړیدونکو غونډې په باب بحث او خبرې اترې وشوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مشر د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې د خصوصي سکتور له لوري د هیواد په 12 ګمرکي بندرونو کې د برېښنایي سکینرونو د نصب د کور او ښار جوړولو وزارت پر اقتصادي طرحه او یو شمېر نورو موضوعاتو بحث وشو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي سره د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په لیدنه کې له نړۍ سره د اسلامي امارت د اړیکو پر څرنګوالي او د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې د افغانستان په تړاو د جوړیدونکو غونډې په باب بحث او خبرې وشوې. د اروپאי ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن له مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې د دوحې ناسته د افغانستان او د نړۍ د اړیکو لپاره مهمه وبلله او د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي راپور د دې له امله مهم وباله چې د اسلامي امارت لاسته راوړنې د امارت پر وړاندې پرتې ننګونې او د پرمختګ لارې چارې پکې ښودل شوې دي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال په مشر د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالی کمیسیون په غونډه کې د کډوالو په ښارګوټي کې راستنیدونکو ته د ځمکې د ویش د کارموندنې راستنیدونکو تجارانو ته د اسانتیاو په برابرولو او په صنعتي پارکونو کې هغوی ته د ځمکې د ویش او ځینو نورو مهمو موضوعاتو په تړاو بحث وشو. د ریاست الوزرا اداري مرستیال په مشر د اداري کمیسیون په غونډه کې د نیمروز او د هرات د تورغونډۍ د ګمرکونو د ځمکې د چارو ادارې د ریاست د سوداګرۍ د خونې او د افغانستان د صرافانو د ټولنې د اړوندو موضوعاتو په تړاو بحث وشو.